دوران ویجاړ وطن نور که خدای کول جوړیږي. د برېښنا اړوند څانګو رئیسانو او مرستیالانو سره د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرائیوي رئیس همغږۍ ناسته وشوه. ښه په دقت کار کوي، ښه په قاطعیت کار کوي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرائیوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د اړوند څانګو رئیسانو او مرستیالانو سره د چارو همغږۍ ګډه ناسته وکړه. ښاغلي ډاکټر عمر دې ناسته کې پیرودونکو ته د برېښنا ډاډمنو خدماتو وړاندې کولو او پرمختګونو بهیر او دغه راز د پراختیایي پروژو چارو چټکتیا په اړه ټولو ته لازمي سپارښتنې وکړي. خلکو ته به په ورین تندي جواب ورکوئ، خلکو سره به ښه سلوک کوئ، خلکو ته به دروازې خلاصوئ چې درته راسي. ناسته کې د عوایدو راټولولو چټکتیا، بلک میټرونو نصبولو، صفري میټرونو تشخیص او څارنې او د مرکز سربیره د ولایتي واحدونو کارکوونکو ظرفیت لوړونې باندې هم ټینګار وشو او د برېښنا ضایعاتو مخنیوي سربیره د برېښنا اړوند جایدادونو غصب مخنیوي او ورنه لازمي ګټې اخیستنې په اړه هم لازمي سپارښتنې وشوې. دغه راز د برېښنا اړوند حوزو او ولایتي واحدونو سره د همغږۍ او پر ټولو د څارنې په اړه هم لازمي سپارښتنې وشوې.